السلام علیکم. هومیوپیتھک ډاکټر شبیر پشتو په خدمت کې حاضر یم. کومو واده کړو نارینهو ته چې سیکشوال ویکنس وي یعنی مردانه کمزوري ښکار وي نو دا ویډیو سپیشل د هغې دپاره ده. که تاسو پریشان یې تاسو کوروالی پراپر طریقې سره نشئ کولی تاسو ته ویکنس دی تاسو اریکشن نه کېږي سختي بالکل نه راځي ډیله پن دی او یا د جریان ښکار یې یا د سرطانزال شکار یې تاسو انشاءالله داسې بهترین هومیوپیتھک میډیسن ښیم چې دا تاسو استعمال کړئ په څو ورځو کې دننه دا به انشاءالله که تاسو ته څومره هم مسله وي هغه مکمل طور باندې ختمه شي او ډېر زیاته بهتري محسوس کوئ انشاءالله. ځکه چې داسې یو داسې مسله ده چې ډېر خلک دا ډسکس کوي نه چا سره بلکې ډاکټر ته هم ایون صحیح صفا ستره حل نه وي نو هغه په ځان تېرې او دې سره سره کورني مسایل ډېر زیات راځي. په سیکشوال چې کوم سیکس ټاپک دی په دې باندې ډېر کم خلک خبرې کوي. د هغې بیا مضر اثرات سری مضر اثرات دا دي چې څوک صحیح طریقې سره علاج نه کوي ویکنس وي او کورونه صحیح طریقې سره نشي ادا کولی نو بیا په کور کې مسایل شروع شي کور کې جګړې شروع شي نور ټینشن جوړ شي انسان خپل هم نفسیاتي مسلو ښکار شي خپل کار روزګار هم صحیح طریقې سره نشي کولی. کوشش کوئ چې که تاسو داسې مسله وي اول خو خپل ګیر چاپېره چې کوم تاسو سره نږدې مستند ډاکټر وي هغه کم ډاکټر هم کېدای شي هومیوپیتھک ډاکټر هم کېدای شي یو ښه مستند حکیم وي یا ایلوپیتھک انګریزي ډاکټر وي هسپتال وي تاسو چې کوم په نظر کې ښه وي او ښه کردار والا ښه مشهور ډاکټر وي چې دا فرد ډاکټر دی نو هغه لازمي ځئ او د خپل مسلې حل کوئ چې ستاسو دا کور سیسټم صحیح روان وي او ستاسو نفسیاتي مسلو ښکارګي هم نه او که نه ستاسو ډېره مسله نه وي معمولي مسله وي نو بیا انشاءالله زه یم تاسو ته په دې ویډیو کې داسې میډیسن ښیم چې دا تاسو استعمال کوئ نو ستاسو سره مسله مکمل طور باندې انشاءالله ختمه شي. که تاسو ته ډیله پن وي سختي نه وي ریټایل ډسفنکشن وي مطلب اریکشن نه راځي بالکل کم وي او خواهش نه وي یا د سره ویکنس وي نفسیاتي مسلې وي درد درته کېږي ملا کې خوږې دردونه کېږي نو دا نسخه تاسو سره لپاره ده. په لومړي نمبر چې کوم ګولۍ دي دا تاسو نوټ کړئ دا راځي تاسو وګورئ ډامیا فورس په نوم باندې ډامیا فورس دا د مکسم کمپنی ده هومیوپیتھک او د دې نرخ چې کوم دی قیمت چې کوم دی هغه شلکم 380 روپۍ د دې قیمت دی د دې ګولو. په دې کې لږ ګولۍ دي دا به تاسو استعمال طریقه دا ده چې سهارې د چیو نه پس د ناشتې نه پس نیمه ګنټه پس یا یو ګنټه پس یو ګولۍ به تاسو خورئ اوبو سره صحیح ده. یو ګولۍ د ډامیا فورس نه به سهار تاسو د اوبو سره د ناشتې نه پس خورئ. دا د دې طریقې استعمال دی په دې کې 10 ګولۍ دي او 380 د دې قیمت دی. هومیوپیتھک سټور کې تاسو ډېر په اسانه ملاویږي تاسو ورته وایئ چې موږ ته د مکسم کمپنۍ ډامیا فورس راکړئ صحیح شو دا تاسو نوٹ کړه دا به تاسو 24 ګیلډو کې یو ګولۍ سهار ناشتې پسې یو ګنټه پس اوبو سره خورئ. دې سره ډامیانا 200 فکر دی شي ډامیانا 200 به تاسو راواخلئ دا به دې ګولو سره راواخلئ او دا به 10 قطرې سهار غرمه ماښام یو بوټو بوکې اچوئ او څکئ به یو بوټو به رالئ ډامیانا 200 پکې 10 قطرې اچوئ سهار غرمه ماښام دا استعمالوئ ورسره دا ډامیا فورس چې کوم دی دا به راولئ دا به استعمالوئ کم از کم دا تاسو 3 ډبې استعمال کوئ یو میاشت او ډامیانا 200 هم تاسو یو میاشت استعمال کوئ انشاءالله چې تاسو دا یو میاشت استعمال کوئ ستاسو چې څومره ویکنس دی کمزوري ده هغه به مکمل ختمه شي. تکاوټ د جسم یا چې کوم کوروالي نه پس د ملا درد وي د خپو درد وي هغه ورې سره ختم شي او ډېر ښه به فیل کوئ ډېر حشاش پشاش به فیل کوئ انشاءالله ستاسو څومره کورنۍ مسلې هم دې سره مکمل طور باندې ختمه شي. نو دا 2 دوايانې دي دا ډامیانا 200 او ډامیا فورس ټیبلټ د مکسم کمپنۍ دا دواړه دوايانې تاسو انشاءالله استعمال کړئ او امید ده چې الله پاک په تاسو له دې کې شفای کامله اشوي امین او زما نه دعا ده الله پاک د ټولو ناروغو خلکو له صحت ورکړي سره زما او که زما دا ویډیو ستاسو خوښ شوي زما دا چینل ډاکټر شبیر پشتو په نوم په یوټیوب موجود دی دا سبسکرایب کړئ دا ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي. خوشحاله اوسئ آباد اوسئ الله حافظ.